یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي په ځینې کتابونو کې د کشف عملونه بیان شوي دي، بعضې یو کتاب صفحه یې راپورته کړې ده. نو وایي په یو اول دا دی چې په دغه شیانو باندې عمل کول څه حکم لري، او بل داسې دی چې وایي داسې کلمات پکښې کېږي چې معنی یې مبهمه وي، او بل داسې دی چې وایي د شیخ د اذن و اجازې څخه پرته دا ممکنه ده چې څوک خپل هدف ته ورسېږي، یعنې کشف وکول شي د نامعلوم شي، لکه د غله معلومول د دغه کشفي عملونو په واسطه. محترم وروره، طریقت او شیخ مبارک سره بیعت کول دا د دغه دپاره دي چې سړی په طریقت کې کمال ته ورسېږي. د طریقت کمال څه دی؟ یعنې چې انسان د نفس اصلاح وشي، او انسان د شریعت تابعداره جوړ شي، او انسان ته د الله جل جلاله قرب نصیب شي، او الهي فیوزات و برکات و انوار ودته نصیب شي. دا کشف چې دی دا د طریقت د مقاصدو څه نه دی، دا مقصود د طریقت نه دی. ډېر خلک په طریقت کې داخل شوي دي مګر نو کې کشف لا نه لري، یوې ځل یې کشف خدای تعالی نه یې ورکړی. اصحابو مبارکان څونه اندازه لوی خلک وه، د حضرت جناب سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک موریدان و د هغه شاګردان وه، نو ټولو خو کشف نه درلودي، په دې کې بعضې کسانو کشف درلودي او ډېرو کسانو نه درلودي. دا کشف چې دی دا نه مقصد د طریقت دی، نه مقصد د اسلام دی، نه مقصد د دینداري دی، نه مقصد د شریعت دی. دا کشف یو اضافه کمال دی. که چاته خدای تعالی نصیب کړی و خو دې ورته نصیب شوی دی، که نه و نصیب شوی دا علامه د بېکمالۍ نه ده چې دی نه بېکماله دی. دا کشف یو بالابوچې دی، دا لکه اوس یو څوک چې ملا هم وي شاعر هم وي، نو شعر د ملایي سره هېڅ ضرور نه دی. که ډېر ملایان راغلي دي چې هغه شاعران دي، شعر قوت لري، مګر ډېر ملایان بیا دي هغه بیا یو شعر لا نشي ویلی. نو دا شعر یو اضافه کمال دی، دا په ملایي کې نه دی داخل. دا رقم دا کشف چې دی دا هم د طریقت جز نه دی، نه په طریقت کې مهم دی، نه د طریقت مقصود دی، نه په طریقت کې خامخا سړي ته کشف ترلاسه کېږي. دا خبرې ضروري نه دي. نو او پاتې چې دا د کشف عملونه چې بیان شوي دي دا تجربې دي، دا خو د خلکو تجربې کړي دي. د خلک په اسماء الحسنا باندې دا اورادیان وایي، اورادي ورته وایي، وردونه ورته وایي. بعضې کسان یې د الله جل جلاله مبارک اسماء دې په رقم رقم عددونه ورته ایږدي، په رقم رقم عددونو باندې وایي. بیا د هغو خپل موکلات چې دي چې هغه ملایکه علیهم السلام دي، هغه د بیا د دې موکلات دي، بیا هغه موکلاتو سره دوی خبرې کوي. نو بعضې کسان ته هغه شان ظاهرېږي، بعضې کسان ته هغه شان نشي ظاهر، بعضې کسان ته په ویښه باندې ظاهر شي، بعضې کسان ته په خوب کې ظاهر شي. هغه نو بیا د طریقت سره اړه نه لري، دا د طریقت کار نه دی، هغه نو بیا د تجربې کار دی. دا جلا علم دی، دا علم الحروف و علم الاوفاق و علم التعویضات، دا جلا علمونه دي، دا د طریقت سره چندانې اړه نه لري. ډېر داسې خلک دي په طریقت کې سره داخل نه وي، مګر دغه اوراد و دغه معمولات دا شیان یې زده کړي. نو داسې بعضې کشفیات دې ته کېږي، خو دا کشفیات هم یقیني نه وي، دا یقیني شیان نه وي، دا بعضې ځواني شیان دي، ګماني و خیالي شیان دي، کله کله حقیقت ولري، کله کله یې نه لري. او داسې ډېر مبارک اسماء شته، ډېر مبارک آیتونه شته. په د آیتونو مبارکانو کې خو ډېر تاثیرات شته. نو دا تاثیرات بعضې خلکو تجربه کړي ده، خصوصا هغه خلک چې هغه اورادیان دي، هغه وایي دا اسم شریف هم پخ کړی دی، یا مې دا صورت پخ کړی دی، یا مې دا د خدای تعالی جل جلاله دا نوم پخ کړی دی، یا مې دغه آیات پخ کړی دي، دې ته دوی پخېده وایي. هغه چې پاخه کړي نو بیا د هغه ملایکه علیهم السلام یا هغه موکلات هغه ورته حاضر شي، نو هغه د باطن د اصلاح پورې هېڅ اړه نه لري. الله تعالی مو خوشحاله کړه، مو وساته. نو دا کشف بالکل کېدلی شي، دا نه د طریقت غواړي، نه د شیخ اذن غواړي. البته د داسې چا اذن غواړي چې کوم سړي هغه اوراد پخ کړي دي، یو عامل یعنې هغه اورادیان، دا څوک چې اوراد پخوي هغه هم باید داسې چا څه اجازه ترلاسه کړي چې هغه په دا کار کې ماهر وي، په دغه اورادو د تعویضاتو په علم کې ماهر وي، دغه څه باید اجازه ترلاسه کړي. که د هغه څه اجازه ترلاسه نه کړي، د کامل استاد تر هدایت لاندې نه وي، په خپله سړی راولاړ شي، یو ورد یا یو اسم یو آیات پخوي، کېدای شي چې هغه ته بیا ډېر نقصانونه ورسوي. دغه نقصان ډېر دی چې پر هغه باندې پیرانان اکثر وخت غلبه کوي، بیا اکثر وخت هغه شیان په ده باندې غالبه شي، دغه پټې بلاوې پر سړي باندې غالبه شي، بیا نو د کار وباسي، برنه ستړي شي، بیا نو په ځان پورې مریاني علاج هم بیا نشي کېدلی، دی خپل د ځان علاج هم نشي کولی، برنو د یو په ډېرو مصیبتونو سره مخامخ شي، 10 روپۍ وګټي 100 روپۍ تاوان کړي. نو د دغه شیانو څخه سړی باید ډېر ځان وګوري. تصوف و طریقت چې دی هغه دغه شیان نه دي. تصوف و طریقت دغه دی چې د الله جل جلاله ذکر به کوي، د الله جل جلاله د رضا دپاره. په ذکر او طریقت کې به دي نه انوار په کار دي، نه به دي کشف په کار دي، نه به دي نور شیان په کار دي، دا یو شی به دي نه په کار ته دي. ټولو شیانو به تېرېږي، که دنیوي خواهشات دي، که باطني خواهشات دي، که
جسماني خواهشات تر اکثره شانو به تیریږي فقط د الله جل جلاله رضا به د مقصد وي د الله جل جلاله د رضا دپاره به ذکر کوي حتی ذاکرین په دې مکلف دي چې دوی ذکر کوي نو په دې وخت کې به دوی یوازې دغه نیت ساتي چې دا الله جل جلاله ماته حکم د ذکر کړی دی وایي ته ډېر ذکر کوه نو زه هم دا ډېر ذکر کوم او د الله جل جلاله په ذکر باندې مې ځان مشغوله کړی دی خو دا کوم د الله تعالی د رضا دپاره که حتی که د ذاکر ته وویل شي چې ته به په ټول عمر کې د یوې ذرې کشف پیدا نه کړې باید د دغو کې خواله باده نه شي چې نو کشف نو زما مقصود نه دی نو زه خو د کشف دپاره کوم نه نو وایي ما از برای استقامت آمدیم نه از برای کشف و کرامت آمدیم موږ کشف و کرامت دپاره نه یو راغلي نه د طریقت او د ذاکرین دپاره کشف ضرور دی نه کرامت ورته ضرور دی دا شان ورته ضرور نه دي ذکر او طریقت فقط د نفس اصلاح ده د اخلاق رزیله و ایسته کول دي د باطن صفایي ده د لطایف صفایي ده چې نفس تزکیه سي او لطایف تصفیه سي او سړی د دې قابل جوړ شي چې د الله جل جلاله د اسماء د مبارکو صفاتو او د الله جل جلاله د ذات د هغه فیوزات او برکات او تجلیات د تنصیب شي دغه د طریقت مقصود دي نور مقاصد په طریقت کې نشته نه تعویضونه د طریقت سره اړه لري نه په طریقت د طریقت لپاره ضرور دي او نه د طریقت خلک چې په دې مکلف دي چې خامخا به یا تعویضونه کوي یا به دا شان چې دا د اضافه شان دي دا بالابود شان دي دا داسې بالابود شان دي که چا ته نصیب شو د واجب النصیب شوي دي که نه شو نصیب هغه د په طریقت کې هېڅ نقصان نه رسوي او بغیر له طریقت څه هم دا شان کېدلی شي حتی دا کشف چې دی دا داسې دي بعض کافران ته هم نصیب کېږي دغه د هندوستان کې د جوګیان ډېر شته دغه منترونه چې پخوي دا منترونه چې پخوي د جوګیانو د منتریان دا اکثره کشف لري نو دا خو علامه د کمال نه ده نو چې د جوګیانو ته هم نصیب کېږي هندوانو ته هم نصیب کېږي نو دا خو علامه د کمال نه شول السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته او دغه چې تاسو وایي چې بعضې داسې کلمات شته چې معنی مبهمه وي دا مبهمه د معنا دا نه ده چې خامخا به په هغه شي باندې زما او ستاسو سر خلاصېږي کېدای شي یو شی ما او تا ته مبهم وي اما بل چا ته بیا نه مبهم نورو علماو ته بیا نه مبهم نورو علماو ته بیا معلومه وي دغه معنا اوس نو په دې کې چې دا بعضې الفاظ راغلي الوحا راغلي دي الاجل راغلي دي یا نور داسې شیان نو د دې معنا کېدای شي تا ته به نه معلومه بل سړي ته به معلومه وي کېدای شي ما ته به نه معلومه بیا به بل عالم ته معلومه وي نو دا نامعلومه دا معنا چې هغه هېڅ چا ته نه معلوم هېڅ عالم ته نه معلومه هېڅ عالم و هېڅ ملا د هغه تشریح نه کړی دغه ته نو مبهم وایي او دا چې په شی باندې زما او ستاسو سر نه شي خلاص هغه د بل چا بیا سر په خلاص شي نو دا خو مشکل نه لري هغه ته مبهم نه ویل کېږي